طالبان خپلو نظامیانو ته څنګه چې مناسب بولي له خپل ولس او خلکو دفاع وکړي. طالبانو د کورنیو ځواکونو له لوري د بهرنیانو په ملتیا وروستیو عملیاتو ته په غبرګون کې پر خپلو نظامیانو غږ کړی چې څنګه مناسب بولي د عملیاتو جواب یې ووایي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې کورنیو ځواکونو د بهرنیانو په هوایي ملاتړ سره په کندهار، بدخشان او یو شمېر نورو ولایاتو کې تازه عملیات پیل کړي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. اعلامیه کې راغلي چې په دا وروستیو کې د هیواد په ګڼو ولایاتو کې د کورنیو ځواکونو لخوا د بهرنیانو په مخامخ هوایي او استخباراتي ملاتړ عملیات پیل شوي چې د عامو خلکو ګڼ کورونه او کلي یې وران کړي دي. طالبانو ویلي د دښمن الوتکې د کندهار په ارغنداب او د بدخشان ولایت په نیسي دروازې ولسوالۍ کې د مجاهدینو او ولس پر ضد له هوا څخه بمبارونه کوي. همدې ته ورته څو ورځې وړاندې د خوست په صبریو، د ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې هم ګڼ بمبارونه او بریدونه شوي چې ټول د اسلامي امارت سره د امریکا د کړي توافقنامې څخه بربنډه سرغړونه ده. د افغانستان اسلامي امارت د نظامی چارو کمیسیون ته هدایت کوي که چیرې یاد ټول عملیات متوقف نسی د خپل ځان او ولس څخه د دفاع لپاره څرنګه چې مناسب ګڼي اقدام به وکړي. اعلامیه کې طالبانو د تیر په څیر بیا هم د راتلونکي هر ډول پیښې مسؤلیت د مقابل لوري پر غاړه اچولی.